د خوړو او درملو ملي ادارې د ازموینو د لړۍ په دوام د مرکز او ولایاتو د یو شمېر خالي بستونو ازموینه واخیستله. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د مرکز او ولایاتو 38 خالي بستونو ازموینه چې موده وړاندې د ادارې له لوري آزاد سیالۍ ته وړاندې شوي ول، ازموینه یې نن چهارشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 6مه نیټه د ملکي خدمتونو د انسټیټیوټ د ناستو په تالار کې د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې واخیستل شوه. دغې ازموینې په پار جوړې شوې ناسته کې د یاد ادارې لوی رئیس ډاکټر صاحب عبدالباري عمر کار اهل د کار ته په سپارلو د ټینګار ترڅنګ د ازموینې د پوره شفافیت ډاډ ورکړ او د ازموینې له ګډونوالو څخه یې وغوښتل تر څو د ازموینې نظم مراعات کړي. ما به شما اطمینان میدیم در رابطه شفافیت. شب گذشته کمیته امتحانات ما کلشان شب در دفتر تیر کرده و قرنطین بودن. تلفن‌هایشان از پیششان گرفته شده بودن. اینها بیچاره خداوند برشان اجر بده بسیار تکلیف کشیدن و سوالات به شما جور کردن تا هنوز با خانواده خود اینها نرفته و همینجا مستقیما به صحنه امتحان آمده. سوالاتی که به شما جور شده بسیار شفافیت من نظر گرفته شده و سوالاتی که حالی به شما توضیح میگردد از شما هم تقاضا داریم که شفافیت را حفظ کنیم. ښاغلي عمر د خپلو خبرو په دوام سره وویل چې یاده اداره د کم تشکیل په درلودو سره یوازې د مرکز کابل پورې منحصر وه، خو د اسلامي امارت په راتګ او د خوړو او درملو ملي ادارې د رهبرۍ په پراخو هلو ځلو له 278 څخه 1400 کسانو ته د تشکیل په زیاتېدو سره وتوانېدله تر څو خپلې څانګې ولایاتو ته هم وغځوي. دولت مکلفیت دارد که این اداره را برپا ایستاد کند. ما وقتی که من خودم مسئول این اداره شدم، سرپرست این اداره تعیین گردیدم، این اداره در یک خانه کرایی بوده، تشکیلشان 278 نفر بود. الحمدلله ما شما حالا 1400 نفر تشکیل داریم. قبلا این اداره منحصر به مرکز کابل بود، حالا ما 34 ولایت تشکیل داریم. قبلا این اداره فقط یک لابراتوار مرکزی داشت، حالا ما در قندهار هم لابراتوار ارزیابی و یا هم کنترل کیفیت غذا را جور کردیم. در هرات داریم، خو او را هم از قبل بری ما به میراث مانده، انشالله کوشش میکنیم او را تا برادرای تاجرای ما در وقت جمهوریت جور کرده که او را پیشرفت بدیم. و در 4 زون و 8 ولایت دیگه طرح ایجاد لابراتوارها نهایی شده. د دغې ازموینې ګډونوال د ازموینې د پوره شفافیت څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي که چیرې ځوان قشر ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي نو اړ نه دي تر څو په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته د کار او روزگار لپاره لاړ شي. دیگه از پروسه امتحان که اگر شما پرسان کردین بسیار پروسه شفاف بود، از لحاظ نقل و ایگپا بسیار زیاد الحمدلله ایگپایش نبودک و در بین هم کسی که اگر نقل میگرفت دفعتا همو کارمندایی که بودن اقدام میکردن به زودترین وقت کسایی که نقال بودن هدف داشتن اونا را گرفتار میکردن. همچنان چنین بحث ها اگر در دیگر ارگان‌های دولت هم به اعلام داده شود خیلی خوبتر است تا همین زمینه کار برای شغل جوان برای قشر جوان در یک کشور داده شود. همچنان اگر چنین زمینه شغل زهایی در ارگان‌های دولت نباشد طبعا قشر جوان نیروی جوان یا همو هیکل یک جامعه و فارغ است که از خارج از کشور مسافرت میکنه. د یادونې وړ ده چې دغې ازموینې لپاره په سلګونو کسانو نوملیکنه کړې وه چې د ادارې د ازموینې د کمیټې د غړو له لوري تعلیم او تجربې ته په کتو 813 کسان ورته انتخاب شوي وو چې له دې ډلې څخه شاوخوا 1500 کسانو ازموینه کې عملي ګډون کړی و.